السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، هر غلاس دا زموږ سره د لیکچر نمبر 20 ده. په دغه لیکچر کې موږ تاسو نیکسټ ټاپک سټارټ کوو. په لینکس کې د چې ملګرو لیکچر لږ ځنډېدلی و، بخښنه غواړم. نو انشاءالله موږ تاسو بیا سټارټ اخلو، دوام به ورکوو. تېر لیکچر کې موږ په وایل کارډز باندې خبره کړې وه. هیله ده چې هغه مو تعقیب کړی، هغې باندې مو پریکټس کړی. نن موږ تاسو ملګرو وایو چې انټرمیډیټ لیول کې موږ سره ډیسک منیجمنټ ان لینکس دا یو سیستم اډمنسټریټر لپاره یا د لینکس اډمنسټریټرانو لپاره ډېر امپورټنټ ټاپک ته. دی باندې باید تاسو پوه یو ملګرو. راځئ دی باندې نن کار کوو. د سره موږ نن پراکټیکل کار هم وکړو چې دغه برخه هم موږ د انټرمیډیټ لیول څخه راوباسو. ملګرو لومړی ډیسک منیجمنټ وویلو. وټ از ډیسک سټوریج؟ ډیسک سټوریج هغه ځای ته ویل کېږي چېرته تاسو خپله ډیټا په دایمي ډول سره کنده کوئ، سټور کوئ، هغې ته ډیسک سټوریج ویل کېږي. د ریم په شان دی نه چې هغه موږ سره ټمپورري، لکه مثال په طور هارډ ډیسک کې دا یا همداشان په ایس ایس ډي سولید سټیټ ډرایو کې یا یو اس بي کې تاسو خپله ډیټا دي ته ډیسک سټوریج ویل کېږي. په لینکس کې موږ ملګرو ویل دی چې هر څه چې دی په لینکس کې هغه فایل دی. که تاسو هارډ ډیسک ته، که تاسو فایلونه دي، که تاسو هر څه چې دی په لینکس کې هغه از فایل هغې ته کنسیډر کېږي. لینکس ته هغه فایل د فایل په شان دی ګوري. په لینکس کې ایوریثینګ چې دی پروګرامونه دي، ایون ډیوایسز، تاسو چې هارډ ډیسک وصل کړئ هغې ته لینکس څنګه کم فکر کوي، هغه از فایل هغې ته ټریټ کوي. لینکس کې د موږ سره د سټوریج څنګه لینکس کسي ملګرو. لینکس ډز ناٹ یوز ډرایو لیټر، لکه وینډوز کې ملګرو سی ډرایو ده، ډي ډرایو ده، هغلته موږ سره داسې کنسیډر کېږي په وینډوز کې. خو موږ سره لینکس کې ملګرو د سی ډرایو په ځای موږ سره چې سنګل ډایرکټري ده، هلته روټ ډایرکټري ده، هغه استفاده کېږي چې هغې باندې موږ خبرې کړې دي. storage devices are shown in a file inside device. دا ملګرو ویل دي چې کله تاسو موږ سره devices فولډر مو هغه ډایرکټري باندې موږ خبرې کړو چې په devices ډایرکټري کې زموږ سره چې هلته پراته وي، په devices ډایرکټري کې زموږ سره هغلته devices فایل نه مطلب دغه ده که چېرته تاسو devices نه وړئ یا هارډ ډیسک ته یا یو اس بي د هر څه چې اچوئ هغه چېرته سټور کېږي په devices فولډر کې. لکه مثال په طور تاسو هارډ ډیسک چې د devices کې ایس ډي دا تاسو لومړنی هارډ ډیسک ده. دویم هارډ ډیسک په ډیوایس کې ایس ډي بي دا سیکنډ هارډ ډیسک. تاسو دویم وصل کړلو هغه په ډیوایسز په فولډر کې د ایس ډي بي 2.0 چې مخکې موږ پراکټیکل کوو. پارټیشن څه ته ویل کېږي ملګرو؟ پارټیشن دې ته ویل کېږي چې کله تاسو یو هارډ ډیسک برخو ته ډیوایډ کړئ هغې ته پارټیشن ویل کېږي. چې زه به یې تاسو ته اوس پراکټیکل په وینډوز کې هم یو اګزامپل درکړم. دلته ما هر څه لیکلي دي، تاسو کولی شئ د هغه ریډ کړئ. Each partition can store a different type of data or operating system. په هر پارټیشن کې موږ بیا د پارټیشن د څه لپاره جوړوو ملګرو؟ دې لپاره چې موږ جلا جلا استفاده ترې وکړو. په یو پارټیشن کې زه یو څه سټور کوم، بل پارټیشن کې بل څه سټور کوم. ملګرو تاسو که ګورئ دلته موږ سره ډیوایسز کې ایس ډي اے 1 دا لومړنی پارټیشن ده. ډیوایسز فولډر کې ایس ډي اے 2 دا دویم پارټیشن ده د لومړني هارډ ډیسک. صحیح په دې ډول سره موږ سره پارټیشن په لینکس کې ښودلی کېږي. بل موږ سره چې دی بل موږ سره ماونټینګ. د ماونټینګ دې له خاطر استعمالیږي چې کله تاسو دا کوم پارټیشن دا دغه د بلاک سټیټ څخه راوباسئ. کله چې موږ هلته هارډ ډیسک وصل کړو، اوس به موږ پراکټیکل وصل کړو د خپل سیستم سره، هغه به بیا هغه کې موږ پارټیشنینګ ترسره کړو. هغه چې تاسو ماونټ نه کوئ هغه استعمال کولی نه شئ. لکه تاسو سره په وینډوز کې هغلته انالوکیټ وي سپیس، په هغې کې تاسو ډیټا نه شئ اچولی. نو دې له خاطره به تاسو هغه لوکیټ کوئ، خپل د کمپیوټر کوم هغه چې ده ریل ته به یې راوباسئ، هغه چې مثال موږ ډیټا پکې سټور کړو. نو دې له خاطره بیا تاسو د هغه په لینکس کې د کوم پارټیشن چې جوړ کړي د هغه به ماونټ کوئ تر څو د بلاک سټه. ماونټینګ په لینکس کې دوه ډوله ترسره کېږي. لکه موږ سره چې ایلیس ته یا همداشان موږ ویریبل جوړول، انوایرمنټ ویریبل، هغه هم ټمپورري کېدله، هم دایمي ډول. دلته ماونټینګ دوه ډوله کېږي، یو ټمپورري ده، یو پرماننټلی ده. پرماننټلی به تاسو یو فایل داسې هغلته به ماونټینګ ترسره کوئ، پارټیشن به هغلته جوړوئ. او همدا ټمپورري چې د هغه موږ بیا وایو دواړه دا ډوله. نو دا ډول هغه ترسره کېږي ماونټینګ چې دا موږ په دې ډول سره بیا ترسره کوو. فایل سیسټم چې د ملګرو موږ فایل سیسټم مخکې موږ ویل دی په لومړني ویډیو کې د هغې بیسک کې چې فایل سیسټم چې دی دې په خاطر استعمالېږي چې په هارډ ډیسک کې ډیټا څنګه سټور شي، هغه څخه ډیټا څنګه ریټریو یا ترلاسه کړو او څنګه چینج په دا ټول ما د کار چې دی د فایل سیسټم ده. نو لینکس کې موږ سره کمن فایل سیسټمونه چې د 64 د ملګرو XFS ته او BTRFS ته او VFAT ته نور هم شته. لکه موږ سره هلته په هغه کې چې ده وینډوز کې انټیفیس ته، فیټ ته، VFAT 32 ده، مختلف ډوله فایل سیسټمونه وینډوز کې. دلته موږ سره فایل سیسټمونه چې دي د هغه د کمن چې په لینکس کې استفاده کېږي.
نو ما راهیسې دی ملګرو ډیسک منیجمنت ریلیټډ کمانډ دی LSBL کې دا مختلف کمانډ دی. راځئ موږ تاسو په پراکټیکل ته لاړ شو. د کمانډ نه به تیر شو هغلته به زه تاسو ته په دې باندې پراکټیکل کار ترسره کوم. نو دلته به زه راشم چېرته زه به راشم ملګرو خپل خبره خلاص کړم. یو بله مهمه خبره ملګرو ما سره وینویر او کومه چې سافټویر ما انسټال کړی ورچوال ماشین هغه له ما څه ستونزه وه هغې کې. نو ما بیا بیرته خپل هایپر-وي کې د هغه چې د ریډ هارډ اپریټینګ سیسټم هغه مې انسټال کړی دی 9.6 ورژن. نو تاسو هېڅ کنفیوژن مه اخلئ. نو زه به د هغه راخلاص کړم. خالي هغه کې فرق دا ده چې ما په دا هایپر-وي کې راجح کړی دی. صحیح ده ملګرو. نو تاسو کولی شئ وینویر کې دا ډیسک ماونټینګ ترسره کړم. موږ تاسو به اوس موږ ډیسک سټوریج ان بیسک باندې خبره کوو چې دا موږ انټرمیډیټ لیول کې هلته په آوټلاین کې چولی وو. دا من سره رافعال شي انشاءالله موږ تاسو پراکټیکل په دې کار وکړو تاسو ذهن خلاص شي. نو دا ډېر مهم ده کله چې تاسو یو یوزرانو ته پارټیشنینګ کوئ پارټیشن جوړوئ په سیسټم کې نو هغه تاسو سره دلته ډیسک سټوریج یا دا پارټیشنینګ ډېر ضروري دی. تاسو باید زده وئ خدا به رالوډ شي ملګرو. یې پرې تاسو ته چې وکړم په وینډوز کې پارټیشنینګ وکړم. صحیح دلته چې تاسو راشئ ملګرو ما سره څو ډرایوونه دي دا دوه ډرایو صحیح ده. ما سره SD کارت دی صحیح ده. دې سره یا ګوګل ډرایو ده. دا زما د کمپیوټر ریل ډرایوونه دي. دا یا پارټیشن دي ته ویل کېږي. نو که تاسو اوس په دې کمپیوټر کې پارټیشن کوئ زه مثال په طور غواړم چې یو بل پارټیشن هم راوړم ډرایو چې په هغې کې زه یو بل اپریټینګ سیسټم انسټال کوم یا نوره ډیټا اچوم. هغې لپاره به تاسو وینډوز ته راځئ. دا پارټیشن به تاسو ملګرو کړي وي. دا پارټیشن تاسو باید زده کړئ هم په وینډوز کې هم په لینکس کې کوئ چېرته غواړئ چې ریل از سیسټم اډمین کار ترسره کړئ. نو دلته به تاسو راځئ. دلته وینډوز کې به تاسو ډیسک منیجمنټ ډیسک منیجمنټ به ترسره کوئ. دا به مدیریت به دلته ترسره کوئ چې څو پارټیشن جوړوم هغې ته ډیسک ډرایو لیټر ته کله دا ټول پارټیشنینګ په وینډوز کې دلته د دې صحیح څخه ترسره کېږي. مثال په طور زه پارټیشن چې دغه ډیلیټ کوم هغه به دلته تاسو د دې ځای څخه مانیج کوئ. نو دلته ګورئ ملګرو ما سره C ډرایو ده D ډرایو ده او دا ما سره SD کارت چې ما دا پلګ کړی دی. زه به دا دې ځای څخه څنګه کړم وباسم. نو ملګرو تاسو کتلی شئ D ډرایو ده. زه غواړم چې د C ډرایو څخه لږ زه چې کوم رابیل کم دي کې پارټیشنینګ ترسره یو بل شرینک والی هم نه به کلیک وکړئ. تاسو سره پارټیشن څنګه شي دې ځای څخه دا موږ په ګرافیک کې دلته ترسره کوو وینډوز کې. نو من سره لږ لوډ کوي کمپیوټر ملګرو. نو زه به دلته راشم موږ سره سیسټم هم خلاص شوی ده. ملګرو ما دلته چې کلیک وکړم شرینک والی هم باندې موږ ته وایي چې تاسو څومره ځای غواړئ چې دې څخه بیل کړئ. زه ورته وایم چې مثال په طور ما ته یو GB ځای بیل که صحیح ده هغه 1 GB پارټیشن ما ته بیل کړه. شرینک باندې کلیک وکړئ نو 1 GB ځای به موږ د دې C ډرایو څخه یو پارټیشن بل جلا پارټیشن جوړ کړو چې هغه به موږ سره هغې کې نور خپله ځان ته ډیټا کا اچوو که اپریټینګ سیسټم چوو که هر زموږ هغې کې کار ترسره کوو موږ جست پارټیشنینګ ترسره کوو. ښه ملګرو زه ویډیو دې نه سټاپ کوم. ما سره ویډیو ډېره لنډي کېږي چې بیا هغه تاسو باندې بور نه شم. نو ما سره 1 GB سپیس دې څخه رابیل شول. اوس دا انالوکیټډ دی ملګرو دا هغه ماونټډ نه دی. نو دا چې تاسو هلته لاړ شئ دلته وګورئ ما سره دلته چې کلیک وکړئ ما پارټیشن بیل کړلو. پارټیشن مې په هارډ ډیسک سلی ډرایو کې وکړل دلته راغلی نه دی. مثال تاسو نشئ کولی چې هغه استعمال کړئ. نو تاسو به راځئ دلته بیا چېرته به راځئ منیج ته راشم. دلته به راځئ ملګرو صحیح ده. دې باندې به رایټ کلیک کړئ نیو سیمپل والی هم دا به تاسو الوکیټ کوئ. هلته به تاسو دې ته ډرایو لیټر ټاکئ او دلته به موږ سره انټرفیس هڅه فایل سیسټم به ورته ټاکئ. صحیح فایل سیسټم انټرفیس وي والیم نیم دی هر څه هغه فینش کړئ. نو دا اوس موږ سره یو از ډرایو کنسیډر کېږي. هلته موږ سره ډرایو شول دا موږ ماونټ کړلو هلته مو واچول. اوس په دې کې تاسو کولی شئ ډیټا څنګه کوئ هلته واچوئ. نو ځکه دلته اوس خپل کمپیوټر ته تاسو کتلی شئ چې ما سره دا دلته الوکیټ شولو هلته او زه په دې کې اوس دې څخه استفاده کولی شم. سیم ټو سیم دغه طریقه ده په لینکس کې خو دې څخه لږ تفاوت لري. هغه موږ سره هغه ټیکس بیس چې موږ به یې ترسره کوو. نو زه به راشم ملګرو دلته به تاسو ته لومړنی وخت هم ټرمینل به راخلاص کړم. تاسو موږ سره کتلی شئ سیسټم چې لږ لوډ کوي ملګرو خو موږ به دا لږ زوم کوم صحیح. نو زه به څه وکړم لومړنی LSBLK کمانډ دی صحیح ده ملګرو. LSBLK کمانډ د دې خاطر استعمالېږي چې موږ ته دا مکمل دا
کومغه چې د هارد ډیسک د پارټیشن ټیبل هغه مونږ ته شو کېږي وښیي. دلته ملګرو مونږ سره چې د هغه ما لینکس ته ورچول ورکړی دی دا فزیکل نه ده ایس ډي اے په نوم مونږ سره یو هارد ډیسک ته تقریبا ما 10 جی بي ورکړی ده. په د ایس ډي اے کې دوه پارټیشن ایس ډي اے SD1 SD2 دا دوه پارټیشن جوړ شوي دي یو جی بي دا یو 90 جی بي ده صحیح ده. او دلته چیرته ماونټ شوي ده مونږ ته لوکیشن ښایي. اوس زه راځم د خپل کمپیوټر سره دا به زه چیک کوم شټ ډاون کوم یو بل هارد ډیسک په یو اضافه کوم په هغې کې به ځان ته پارټیشنینګ ترسره کوم. نو زه به دا چیک کوم دا به شټ ډاون کوم. د شټ ډاون نه وروسته به تاسو راشئ مونږ به د دې سره یو هارد ډیسک وصل کړو. رابشئ چېرته فایل ده فایل کې به په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. تاسو هلته په ویمویر کې هم ورچوال باکس کې هم کولی شئ. هلته بیا زه طریقه وښیم او تاسو همدغه طریقه دلته به تاسو راشئ هارد ډیسک ته. زه دلته ګورم آی ډي کنټرولر ته به راشئ. دا دلته ملګرو دلته کتلی شئ آی ډي کنټرولر ته دلته به څه شي باندې کلیک وکړئ هارد ډیسک هارد ډرایو باندې به کلیک وکړئ. اډ نه به کلیک وکړئ. موږ سره سیستم لا تر اوسه شټ ډاون شوی نه ځکه کار نه کوي هلته دا زموږ سره اپ شي. د هغې نه وروسته موږ کولی شو ته یو نوی هارد ډیسک اډ کړو. په هغې نوي هارد ډیسک کې به موږ تاسو نوی هارد ډیسک مو چې اډ کړو په ډیوایسز فایل کې سټور کړي ډیوایسز ډایرکټري یا فولډر کې سټور کړي. نو هغې کې به موږ او تاسو پارټیشن یې جوړوو. هغې پارټیشنو کې بیا تاسو کولی شئ هغه ډیټا سټور کړئ. نو زه به راشم فایل ته دا موږ سره اوس شټ ډاون شو ملګرو. شټ ډاون شولو زه به دلته راشم آی ډي پروسیسر ته هارد ډیسک اډ کوم د خپل سیستم ته. اډ نه به کلیک وکړئ او دلته به چې وکړئ نیو باندې به کلیک وکړئ. نوی ورچوال ماشین نوی ورچوال هارد ډیسک اډ کوم. دلته موږ سره وي ایچ ډي دی وي ایچ ډي ایکس دا صحیح ده ملګرو. وي ایچ ډي ایکس به زه واخلم 4 ټي وي پورې موږ سره د کې سپورټ شته. نو زه به دا نیکسټ کوم او ډاینامیک ایکسپینډ پیک سایز بناخله چې مکمل موږ سره په یو وار راواخله. موږ به ډاینامیکلی واخلو او د هغې نوم دی چې ورچوال هارد ډیسک دا د نوم وي او دا لوکیشن موږ ته ښایي دا به زه نیکسټ کوم. څومره اخلی څومره جی بي زه ورته وایم چې مثال زه فرض کړه 10 جی بي ځای ما سره کوم ته خپل کمپیوټر ته هارد ډیسک مې 10 جی بي اضافه کړو. نیکسټ کوئ او دا فینش کوئ. چې دا مو فینش کړلو ملګرو دا اپلای کوئ او دا څه شی موږ سره یو بل هارد ډیسک هم موږ سره سیسټم ته اضافه شولو. که زه سټارټ باندې کلیک وکړم نو زه دا سټارټ کېږي فروز ته چې کوم ویډیو سټاف کوم ملګرو. ښه ملګرو زما کمپیوټر ډېر لوډ کوي ځکه چې په دې کې ما ډېر درانده سافټویر رن کړي دي. دې خاطر لږ لوډ کوي لاندې پکې ډېر درانده سافټویر روان دي صحیح ده. نو نور هیڅ کوم تغیرات نشته. دا زه خپل سیسټم را خلاص کړم چې لږ لوډ کوي. موږ تاسو به اوس وګورو چې موږ سره به یو هارد ډیسک راغلی وي چې موږ 10 جی بي ورته اډ کړلو. په هغې 10 جی بي کې موږ تاسو چې وکړو پارټیشنینګ ترسره کړو. هغې کې به موږ ماونټینګ ترسره کړو. نو ملګرو تاسو به ډېر خیال کوئ چې تاسو کله فزیکلی کار کوئ. موږ دا ورچوال کې اخته یو تاسو به دلته چې پارټیشنینګ ډیلیټ کوئ هغه پارټیشنینګ ترسره کوئ سره به ډېر ستونزمن اوسئ تر څو که چېرته تاسو په ریل هغه کې هارد ډیسک کې هغه یا هم ډیلیټ کړل پارټیشن هغه له منځه سي چې په لینکس کې دغه ډیټا بیا بیرته ریکوري ډېره سخته ده. نو تاسو کوشش وکړئ هغې سره هم چې کله پارټیشن ډیلیټ کوئ هغې له خیال کوئ سوچ کوئ چې زه کوم پارټیشن ډیلیټ کوم چې موږ او تاسو اوس پارټیشن ډیلیټ کول جوړول دا ټول ډیټیل سره وایو. ډېر اسان دی ایزي دي چې یو وار خدای وکړي چې موږ سره دا سیسټم لږ را لوډ شي یا لږ لوډ کوي. ښه ملګرو خدای دې وکړي چې را سره خسته نه شئ. ها دلته ګورئ ملګرو زه به راشم LSBL کې به وشي دا نو موږ ته به یو پارټیشنینګ سټار دلته ګورئ ملګرو ما سره SDA1 دا موږ سره چې لومړی کې موږ هارد انسټالوله په هغې وخت کې موږ سره جوړ شوی دی سیسټم لوري. نو SDB ګورئ ملګرو دلته ما سره 10 GB هارد ډیسک سره کم شوی دی دا هغه موږ سره اضافه شوی دی 10 GB هارد ډیسک اضافه شوی دی. اوس موږ په دې کې پارټیشنینګ ترسره کوو. په دې کې به زه دوه پارټیشنې جوړ کړم چې SDB1 SDB2 چې په هغې کې موږ بیا ځان ته ډیټا سټور کولی شو د خاصو یوزرانو لپاره هغه موږ هغه پارټیشن ورکوو چې ته په دې پارټیشن کې ډیټا سټور کړه ته په دې پارټیشن کې. نو لومړی کمانډ به تاسو درته ودرلیکئ چې مثال ایپ ډیسک په ولیکئ ملګرو ایپ ډیسک زه ځم پارټیشنینګ ترسره کوم. زه به دا کلیر کړم
clear f disk ولیکای صحیح ده سلاش ډیوایسز ته لاړ شه یا دلته تاسو ته شام کسه df او t از مثال دا مونږ ویل دي کنه چې تاسو ته د هارد ډیسک په اړه کې معلومات درکې دلته ګوره ملګرو مونږ سره هیڅ غلطه HDB کوم پارټیشن هیڅ نه درغلي نو زه به دلته راشم دلته ولیکم چې f disk سلاش ډیوایسز کې لاړ شه چیش ته لاړ شه ډیوایس کې HDB ته لاړ شه صحیح ده مونږ په د HDB هارد ډیسک کې چیک کوو پارټیشنینګ ترسره کوو انټر وکړئ چې انټر مو کړلو ملګرو دلته تاسو سره زه به دې نه ایگزیټ شم مونږ سره پرمیشن ډینای وای زه به ضرور د هیل شم چې مونږ سره بار هغه پرمیشن سوډو کمانډ نه کاروو نو زه به روټ د هیل شم چې مونږ سره بار چی نه غواړي پرمیشن نه غواړي ځکه زین الله خو مونږ سره یو چې دا ریګولر یوزر دی یو روټ ته بلاړ شم روټ پاسورډ غواړي زه اوس ملګرو روټ ته داخل شولم نو ولیکم چې ویب ډیسک سلاش ډیوایسز کې ډیوایسز کې مون سره دلته کوم ته HDB ته لاړ شه په دې کې مون پارټیشنینګ ترسره کوو دلته ملګرو تاسو چینج ویل ریمین ان میموري اونلی انټل یو ډیسایډ ټو ملګرو دلته تاسو ته لیک چې تاسو چیرته پارټیشن ډیسک ته را داخل شوي دلته کمانډ لیکل دی m معنا فور مور فور h مطلب فور مور هیلپ ته پر هیلپ تاسو چې وکای ام پریس کې چې تاسو ام پریس کې ملګرو زه به دلته تاسو لږ دا لوی کام چې موږ سره لږ دا په واضح ډول موږ سره وښیي راسي دیکھو نو ام پریس کړو ملګرو تاسو دلته کمپلیټ معلومات درکوي تاسو کتلای شئ دلته د ګوره ملګرو موږ ته هر حرف چې تاسو پریس کوئ د هغې مکمل ډیټیل لیکل دي ملګرو که تاسو ایم ولیکئ په دې صفحه کې هغه به څه کار ترسره کوي ټاګل اپوډیبل بلاک ته بي ولیکئ ایډیټ نیسټډ BSD یا ډیسک لیبل یا سی ولیکئ یا مثال ډي مو ولیکله ډیلیټ پارټیشن اف مو ولیکل لیس پری ان پارټیشن سپیس تاسو ته ښایي یا مثال نیو مو این مو ولیکلو نوی پارټیشن چې جوړوي د این په تربه پی مو ولیکلو پارټیشن ټیبل تاسو ته پرینټ کوي ټي مو ولیکل چینج پارټیشن ټایپ بدلوي وی د ویریفیکیشن لپاره سم چې موږ پارټیشن جوړ شولو کنه او همداشان ایم پرینټ دیس مینیو د ایم چالت پرس کوم ملګرو موږ سره دلته دا مینیو چې اوس موږ ته پرینټ کړه او ایکس ته مختلف ډول هغه تاسو دلته درکوي تاسو کتلی شئ دا ریډ کولی شئ نو موږ به دلته راشو که تاسو دلته ګورئ آر ډبلیو مطلب د رایټ لپاره کله تاسو پارټیشن دلته ترسره کړو چې تاسو هغې نه ځای ته وځئ تاسو به ډبلیو وایه چې د چینجز دلته سیو شي نو اوس موږ راځو زه ورته لیکم چې این نوی پارټیشن جوړوم صحیح ده په HDB کې رانتلی یم نوی پارټیشن جوړوم نو ما ته وایي کسې پارټیشن ملګرو تاسو باید پروټین سیسټم کې ویلې چې موږ دوه ډوله یو لاجیکل او یو پرایمری دی یو ایکسټینډډ پارټیشن بلې موږ سره لاجیکل دی نو موږ څو ډوله پرایمری پارټیشن جوړوي که ایکسټینډډ زه ورته وایم چې پرایمری نو پی پر پرایمری او ای پر ایکسټینډډ پرایمری پارټیشن دلته وایي چې تاسو پرایمری څلور پارټیشن جوړولی شئ خو ډیفالټ موږ سره یو جوړېږي نو تاسو به انټر پریس کوئ دومره موږ سره دلته فری سپیس کوي چې تاسو سره دومره فری سپیس ته ډیفالټ فری سپیس چې دی پارټیشن چې تاسو جوړوئ هغې ته دومره ساین کېږي زه ورته وایم چې نه ډیفالټ ما ساین کوه زه خپله ورته ټاکم انټر کوم او ورته ولیکئ پلس او دلته به څه ولیکئ چې مثال د 2 GB یو پارټیشن جوړوم صحیح ده 2 GB به ولیکئ 2 GB او انټر وکړئ دلته ملګرو موږ سره کریټ ا نیو پارټیشن اف ون ټایپ لینکس نو که تاسو اوس ګورئ ملګرو زه پی وایم نو موږ ته پارټیشن ټیبل غشله موږ سره 2 GB غس چې شولو HDB 1 د موږ سره یو پارټیشن جوړ شولو صحیح ده او دلته تاسو ته فری سپیس ښیي مکمل او دلته تاسو ته سایز ښیي دلته یې آی ډي ښیي او دلته یې موږ سره ټایپ ښیي چې کوم ډول پارټیشن ده او همداشان بیا زه نوی پارټیشن این په پریس کوئ پرایمري جوړوم پی او همداشان دویم هارد ډیسک به بای ډیفالټ دویم وي زه او همداشان دومره سپیس پر دویم ته ساین کېږي زه خپله ورته ساین کوم انټر کوئ پلس علامه وایي چې څومره ورته ساین کېږي زه چې دغه چې 2 GB جوړوم صحیح ده دا هم څنګه 2 GB جوړوم انټر به کوئ نو موږ سره دویم پارټیشن هم جوړ شولو او زه بل نیو پارټیشن اخلم او بل ته دا ایکسټینډ پارټیشن جوړوم
او همداشان دغه چې د دریم وای ډیفالټ وی نمبر وی زه ته جو دومره سپیس به موږ ورکو کینټر مو کو زه ته دومره سپیس مو ورکو زه ورته خپل سپیس اساین کوم نو زه ورته ولیکم چې شای پلس جمع علامه واچوي څومره زه ته دا 3 جی بی جوړم سه 3 جی بی انټر وکړئ موږ سره دریم پارټیشن هم څنګه جوړ کاپی پریس کا موږ ته پارټیشن ټیبل په دې مینیو کې پرینټ کوي نو تاسو ګول ته SDB1 SDB2 SDB3 درې پارټیشن موږ په SDB کې جوړی کړل نو تاسو ګورئ ملګرو دلته تاسو سایز خي او دلته مکمل نمبر خي کوم زه یو پارټیشن دلته ډیلیټ کوم دغه لپاره مثال په تور د ایکسټینډډ چې دا ایکسټینډ چې موږ جوړ کړو دا ګورئ ملګرو د ایکسټینډډ چې ما جوړ کړو دا ډیلیټ کوم تاسو به ډی وای سي دا ډیلیټ کړئ کوم یو ډیلیټ کوي ډیفالټ 3 د زور توان شي د دریم نمبر والا څنګه ډیلیټ کراته نو موږ سره پارټیشن 3 هغه څنګه کړلو کوم پارټیشن ټیبل فرند کې موږ سره 3 جوړ شول زه بیا ان پریس کوم چې نوې پارټیشن جوړوم هغه ته پرایمری ورته او دلته تاسو ورته ولیکئ چې دلته دریم جوړیږي زه ورته کوم چې مثال څومره جی بی پلس علامه واچوي تاسو ورته ولیکئ چې 4 جی بی زه دا جوړوم سي 4 جی بی دا زه جوړوم نو 4 جی بی ځای موږ سره ملګرو نشته کې نو تاسو پلس علامه واچوي زه ورته لیکم چې 3 جی بی انټر کړئ دا ولې پلس 3 جی بی او پی پریس کا موږ سره دریم پارټیشن موږ سره 3 جی بی کې جوړ شو صحیح نو ملګرو موږ دا 3 پارټیشن جوړ کړل اوس دیتا فایل سیستم ټکل دی نو فایل سیستم چې ټکه هغه موږ سره کمانډ چې د حالت ام کې فیس ته میک فایل سیستم زبراشن سلایډ کې تاسو وخایم ډیر اورانه خبره ده یا ملګرو دلته کتل شای LS BL کې کمانډ باندې هو پوي شولای DF دا د مخکې ویلې دي سي نو FDS کوم درته وکړلو سي دا کمانډ څه دی تاسو بیا سلایډ وزو تاسو دی ویډیوز په ډسکرپشن کې ولې تاسو سلایډ ترلاسه کولای شئ BL کې دا چې تاسو ته دغه چې کوم unallocated partition کوم چې د partition ټیبل هغه تاسو چې کوم ته مثال په تور هغه ته فایل سیستم اساین شوی د کنه موږ ام کې پیس پر تاسو کولای شئ چې تاسو هغه ته چې اساین کړئ هغه ته تاسو پر فایل سیستم اساین کړئ زبر شمه سیستم ته دلته باز د څه چې اوس ایگزیټ کېږم نو تاسو به دا سیو کوئ کنه پارټیشنینګ دلته تر سره کو درې پارټیشن مو جوړ کړل نو تاسو به دا سیو کوئ نه غل لپاره به ډبل یو پریس کې رائټ کا نو موږ دا سره کنده پارټیشن کې هغه ریډ پارټیشن ټیبل هغه من سره چینجز سیو شول او دا کلیر کم نو تاسو به چې ولیکئ ام کې فیس میک فایل سیستم ورته جوړم ام کې فیس ډاټ ام کې فیس دلته ګورئ ملګرو تاسو مختلف ډول پر x4 دا او مین او وی پیټ د مثال ز x4 ورته اساین کوم په سلاش ډیوایسز کې SDB1 ده کنه SDB مو څو پارټیشن جوړ کړل ملګرو ما درې پارټیشن SDB1 ته سي دا SDB1 ته ما دا پارټیشن سره کنده کړلو اساین کړل ګورئ ملګرو تاسو ته مکمل معلومات درکوي نو دلته تولی کلچرایټ سپر بلاکس ان فایل سیستم اکاونټینګ انفارمیشن ډان موږ سره دا وشولو الته تاسو ته آی نوټ نمبر هم خای دلته که زه وګورم چیرته دی موږ سره آی نوټ نمبر دا د ګورئ ملګرو تاسو آی نوټ نمبر باندې موږ تاسو یو ورځ خبره وکړئ آی نوټ نمبر چی ده زه بیا کلیر کوم ام کې ا فیس سی دا ډاټ وی فیټ اساین کوم که زه تاسو ته وایم BLKID نو تاسو ته هغه پارټیشن ښایي چې کوم پارټیشن تاسو دلته لرئ دلته ګورئ ملګرو ما سره ډیوایس کې SDB2 ده دغه مون سره ګورئ ملګرو پارټیشن او بخی فایل سیستم لري فایل سیستم ټایپ شته مون سره نشته کنه دلته که تاسو وګورئ د سوایف د ټایپ هم داشن کدلته وګورئ د x4 دا هم داشن کدلته وګورئ د XFS د ډیوایسز کې مې او د SDA2 یا SDA1 دغه فایل سیستم چې د XFS دغه نشته کنه ملګرو ما سره دغه فایل سیستم نشته د BLK فوتر تاسو دا کتلی شئ نو زه به دا کلیر کم د دواړو ته به هم سره فایل سسٹم اساین کوم نو زه به راشم
mkface.vfat صحیح ده vfat هم سره یو فایل سیستم د لینکس کې او تاسو راشئ په ډیوایسز کې SDB1 ته هم اسانه SDB2 ته به دا اساین کوم صحیح ده دا موږ سره څه شلو وشلو صحیح ده ملګرو زه به راشم او دلته به ولیکم چې xface صحیح زه اساین کوم چې ته دلته راشئ تاسو SDB3 صحیح دا موږ سره اساین شولو زه کلیر کوم blkid وایم blkid دا د کمانډ په تاسو خای چې آیا د تاسو کوم پارټیشن چې دا فایل سیستم لري کنه SDB1 ته موږ سره د فایل چې دا ټایپ چې د فایل سیستم ټایپ چې ext4 دا او همداشان که تاسو راشئ په ډیوایس کې SDB2 دې فایل سیستم چې دا vfat دا او دا SDB3 چې د فایل سیستم چې دا xface دا دا موږ فایل سیستمونه دې ته څنګه کړل اساین کړل اوس ملګرو خبره د ماونټینګ دا دغه چې اوس موږ فایل سم پارټیشن موږ جوړ کړل فایل سیستم موږ ورته اساین کړل اوس دې ته موږ چې کوو دې ته هغه ماونټ کوو چې هغه موږ ترڅو استعمال کوو نو دې لپاره به تاسو چې ولیکئ ماونټ کمانډ استفاده کیږي ماونټ به ولیکئ او تاسو ماونټ کمانډ دې لپاره موږ هغه کوو یو څو ډایرکټرانې جوړو چې موږ دا کوم هغه چې دي هلته ماونټ کوو دا باید په کوم چېرته یې ماونټ کوو د دې لپاره به زه ووایم چې mkdir په دې باندې به تاسو پوهېږئ او ډاش پی مې واچولو مطلب پارنټ ډایرکټري کې مثال ورته لیکم چې SDB کې ډیوایسز کې په SDB کې زه ورته لیکم چې SDB کې نو بخیر ملګرو دلته جوړ کا سلاش په SDB کې هلته به زمونږ وایلډ کارټس مو ویلو که نه 1 والا تر 4 پورې 3 4 درې ډایرکټرانې به زه دلته جوړې کړم په هغې کې مونږ درې سره ماونټ کوو نو ما دا ډایرکټرانې څنګه کړلې جوړ کړلې نو تاسو اوس ټري کمانډ ټري تاسو ته هغه ښیي د دغې هغه ټري سټراکچر ښیي چې دا په رښتیا دلته جوړ شوي دي که نه زه ورته ولیکم چې مثال SDB کې SDB وښایي صحیح ده انټر کړئ دلته ګورئ ملګرو په SDB کې ما سره درې ډایرکټریز سره کنده جوړ شولې نو اوس هغه درې سره پارټیشن چې دي ما جوړ کړي د هغه به زه په دې کې ماونټ کړم نو ماونټ طریقه ملګرو سره ډول دا ولیکئ چې ماونټ کمانډ به ولیکئ ماونټ دې په خاطر استعمالېږي چې تاسو د هغه پارټیشن سره کنده کوئ ماونټ کوئ تر څو استعمال په ډیوایسز کې SDB1 چې دی صحیح ده SDB1 چې دی هغه په SDB کې SDB1 کې موږ ته په ډیوایسز فولډر کې موږ سره SDB1 پارټیشن چې دی هغه په SDB فولډر کې ما SDB1 فولډر ورته جوړ کړی دی په هغې کې ما ته ماونټ کړم سینټر کوئ نو دغه موږ سره لومړنی پارټیشن چې هغه موږ هلته ماونټ کړو دغې ته وایي ملګرو ټیمپورري ماونټینګ دا چې کله تاسو سیسټم ریبوټ کوئ دا ماونټینګ بیرته ځي پارټیشن هغه پارټیشنینګ ختمیږي موږ چې کله دایمي کوو هغه به څنګه کوو هغه موږ یو فایل چې AFS ټاپ نوم یو فایل دی هغې ته به ځو تاسو ترسره کوم موږ سره ویډیو راته لینتي نه شي نو دا موږ سره چې ټیمپورري ماونټینګ ده که زه اوس تاسو ته DF او ډاش او TH ووایم ملګرو تاسو ته وګورئ ملګرو دلته کسه موږ سره چې راغلی دی ډیوایسز کې دلته موږ وګورو په ډیوایسز کې SDB1 راغلی دی که نه ملګرو فایل ټایپ یې دغه دی 2 GB ده دا مکمل معلومات موږ ته راکوي او دغه چېرته ماونټ شوی ده په دې ساحه کې اوس که زه سیسټم ریبوټ کړم نو تاسو ته به دلته هغه دغه بې منځه تللی وي نو زه راځم تاسو ته د ټیمپورري ماونټینګ شولو صحیح ده دا اوس مونږ دغه یو پارټیشن جوړ کړو دا کې تاسو دې څخه استفاده کوئ دې کې ډیټا سټور کوئ هر څه کوئ یو یوزر ته اساین کوئ زه راځم ملګرو تاسو اوس VI ایډیټر په تھرو /etc کې مونږ پرماننټ ماونټینګ ترسره کوو تر سم etc کې FS ټاب دې فایل ته به تاسو لاړ شئ صحیح ده دلته چې راغلی نو دلته به تاسو لاندې راشئ چې لاندې راغله آی په پریس کوئ
او دلته به تاسو چې وکئ دا دایمي ماونټینګ دی. زه به دلته HDB2 دواړه چې دي کومې پارټیشن چې پاتې دي هغه به زه دلته ماونټ کړم. زه ورته وایم چې په ډیوایسز کې سلش HDB2 ماته ماونټ کا. چیرته ماونټ کا تاسو بلک سپیس وکاروئ په سلش HDB2 کې سیده او همداشان تاسو لاړ شئ فایل سیستم. لومړنی به تاسو فایل سیستم د HDB2 فایل سیستم څه ملګرو زه به دلته راشم اسکیپ پلان به کېږدم ډبل یو کېږدم او زه دلته وګورم ملګرو که تاسو ته راشئ BLKID نو HDB2 دغه فایل سیستم چې شاید وی فیټ ده دغه یو بال ته ماونټ کړم صحیح ده. نو VI بیرته به راشم وی فیټ صحیح دی دغه هغه چې دی کومه فایل سیستم دلته به تاسو فایل سیستم ورته ولیکئ نو آی پریس کئ او دلته وی فیټ ولیکئ صحیح ده ملګرو او دلته ډیفالټ ولیکئ ډیفالټس ولیکئ همداشان دلته 0 همداشان لاړ شئ نو تاسو دلته مونږ پرماننټلی دغه دویم ماونټ کړل. نو اوس څنګه سیو کوم دغه سیو کوم او دلته ایگزیټ کېږم چې ایگزیټ شولم او دلته به تاسو چې وکئ ماونټ ای به ولیکئ ماونټ ماینس ای به ولیکئ تر څو موږ سره د اپریټینګ سیسټم چې شي هغه ریډ شي پارټیشن نه خبر شي. دا موږ سره ماونټ ای مو ولیکله چې مطلب موږ دلته پارټیشنینګ پرماننټلی تر سره کوو. یو بل موږ سره کمانډ دی ملګرو پارټ پروف د فکر کوم پارټ پروف دا پارټ پروف کمانډ د صلاح هترې صفته کېږي دا هم درته وایم. پارټ پروف دا دوه کمانډ تاسو څنګه کوي وکاروئ چې کله تاسو پرماننټ ماونټینګ تر سره کوئ. که زه اوس ملګرو هیلپ کمانډ پریس کړم او ته ولیکم چې پارټ پروف انټر کړئ او ډاش باندې چې آنلاین ملګرو کنه دلته مونږ هیلپ داسې هیلپ ډاش پارټ پرو انټر کړئ. څنګه غلط اخته ملګرو مین کړئ پارټ پرو انټر کړئ. پارټ پرو کمانډ موږ ته معلومات راکوي. هلته ګورئ پارټ پرو کمانډ inform the OS of partition table changes. The proof command دی په خاطر استعمالي کې چې تاسو د اپریټینګ سیستم دی partition changes نه خبر کړئ چې موږ partition changes کې تغیرات راوستل دي دا هغه ریډ کوئ ولامو ته partition تر سره کړئ تاسو به دا کمانډ هغه استفاده کوئ. ښه ملګرو موږ اوس پرماننټ او هم د هغه موقتي ماونټینګ دواړه تر سره کړلو. که زه اوس تاسو DF -TH ووایم هلته موږ ته ښایي ملګرو چې HDB1 چې دی دغه موږ سره 1GB.2GB فرض کړئ دغه موږ سره 2GB ده او چیرته ماونټ شوی ده دغه په HDB فولډر کې په HDB1 کې صحیح دا موږ سره یو کمال پارټیشن شول. خدای موږ سره موقتی او خدای موږ سره دایمي ماوغه ده. اوس که زه سیسټم ریسټارټ کړم دا به لمانځه تللی او دا موږ سره لمانځه موږ په یو فایل کې اوتاسي نو زه به دا ریبوټ کړم او زه به دا چې کوم ریبوټ کوم سي چې موږ سره ریبوټ شي اوس به وګورو چې ملګرو موږ سره آیا دغه پارټیشن کوم چې موږ هلته کړی او هم دایمي هم موقتي آیا لمانځه تللي که نه. زه به ویډیو سټارټ کړم سیسټم بیرته راشي زه به تاسو ته وښیم چې څنګه حساب. ښه ملګرو موږ سره سیسټم ریسټارټ شولو ویډیو د دې په خاطر سب کوم موږ سره سو لینت نه شي تاسو بیا ډېر بور کوي که نه تاسو لینت ویډیوګانې چېرته کتلی شئ تاسو ځان هم رسوئ او لینت ویډیوګان هم نه ګورئ. ملګرو تاسو به وروکئ په لومړنیو وختو کې ما چې کله لیکچرې ته کې به ولې هغه په 1.5 ساعت 1 ساعت لیکچرې به ما ته کې به ولې لینکس د سیسټم سایډ کې چې ما کار کول کوشش وکړئ خپل هدف هلته ځان نه ورسئ هغه که اوږده لیکچر دی او همداشان کم شورټ دی هغه تاسو باید خالي کنسپټ آیډیا ترلاسه کړئ ته مه ګوره چې لیکچر مونږ سره و بل لیکچر ملګرو زه ډېر تازه برابر وم تاسو که د دې لیکچر څخه هم خسته کېږئ نو تاسو د خپل فیلډ سره او د خپل غږ سره علاقه نه لرئ صحیح ده ملګرو کوشش وکړئ چې درسونو څخه بور نه شئ کوشش وکړئ تعقیب یې کړئ ځان پرې پوهېږئ که نه پوهېدلی دې باندې نه پوهېږئ لږ نوره سرچ پسې وکړئ انټرنیټ کې زه چې څومره وایم ملګرو دې نه زه خو لس نشم تللی ځکه ډېرې خبرې ورسره کوم کوشش وکړئ چې تاسو درسونه لیندین وي هغه تعقیب کړئ. ښه
ملګرو زه به راشم ټرمینل ته. ټرمینل کې به اوس مونږ وګورو چې کوم پارټیشن پاتې شوي دي او همداشان کوم پارټیشن مونږ اوس فلحال لرو. نو HDB2 پارټیشن چې و هغه مونږ پرماننټلی دغه کړلو، هغه به پاتې شوی، هغه به بل او لومړنی او بلې منځ تللی، ځکه چې مونږ په موقتا هغه ترسره کړلو چې خالي مونږ ماونټ کمانډ ترسره کړلو. زه به راشم تاسو ته زه به دغه چې کوم ووایو. نو DF کمانډ مونږ ویلی و چې DF کمانډ د خاطر استعمالېږي. تاسو خپل هارډ ډیسک چیک کړئ، انټر کړئ. نو تاسو ګورئ ملګرو دلته کتلی شئ چې دلته ګورئ ډیوایسز کې HDB2 چې دی دغې کوم فایل چې د هغه من سره دلته سټور دی، خو دویم HDB2 چې د هغه من سره شتون لري، آیا شتون هغه مونږ موقتي ترسره کړی و، هغه له منځه ده. خو HDA1 چې دی دا خو مونږ سره لومړنۍ وختو کې چې مونږ کړی و هغه مونږ سره شتون لرلو چې دا هم پرماننټ مونږ سره شته. نو په دې ډول سره تاسو کولی شئ ملګرو ماونټینګ هم پرماننټلی هم د موقتي ډول ترسره کړی. نو دا مونږ سره چې و کمپلیټ د سټوریج و، څنګه کولی شئ پارټیشن جوړ کړو. نو دلته تاسو کتلی شئ دا کمانډونه د سلایډ هم بیرته بیا د هرې ویډیو په ډسکرپشن نه تاسو دا ترلاسه کولی شئ. DF دا کمانډونه د LSBLK دا هلته ګورئ ملګرو، دا ټول کمانډ ما تاسو ته ترسره کړل. BLKD د څه په خاطر استعمالېږي. by this command we check unmount or unallocate partition. تاسو ته مو وښایل چې کوم ته په unallocate وي یا هغې ته فایل سیسټم اساین نه وي، هغه تاسو دغه BLKD ښایي. که MKFS په تور تاسو فایل سیسټم ورته راټاکلی شئ. او همداشان unmount کمانډ ملګرو دا خاطر استعمالېږي که چېرته غواړئ چې وکئ هغه کوم ماونټ کړي وي ملګرو انماونټ کوئ. انماونټ ولې کار نه کوي؟ یو ماونټ داسې ته انماونټ نه ده، یو ماونټ سلش ډیوایسز کې مثال په طور ما HDB2 هغه چې ماونټ کړ د هغه بیرته مو ته انماونټ کړ دا ډول کارېږي. صحیح ده، بیرته انماونټ کوئ هغه دا ډول کرولی شئ. او زه دلته راشم سلایډ کې مونږ سره چې نور کومه ستونزه وه تاسو کولی شئ بیا کمنټ کې مونږ سره هغه وکئ. to mount the partition first we should create a directory مو هم جوړ کړلی. په هغې ډایرکټري کې مونږ د چې وکړل تاسو ملګرو د ویل کارډ هغه یې هغه ولیدله که نه کومه سماره تاسو هغې چې څومره مونږ سره دلته تاسو مونږ که یو ډایرکټري جلا جوړوو د ویل کارډ په تر څومره اسان جوړ کړلی 3 ډایرکټري او ټري کمانډ هم درته وښایو تاسو ته ټري یا سټرکچر ښایي او دلته مونږ سره دا ډول ماونټینګ ترسره کېږي. او د بل سلایډ کې دلته تاسو کتلی شئ مونږ سره دلته که تاسو پرماننټ ماونټینګ ترسره کوئ فایل ته به ځئ هلته لکه ما طریقه وښیله ډیوایس کې دا ډول طریقه یې ده. mount A is used to reread the partition again. System ته وایي چې reread the partition triple port proof command is used to inform the OS. دا هم درته وښیلو هلته ملګرو unmount چې دا اوکې فاین چې ملګرو تاسو دا په یاد ولرئ. Linux see everything as a file. Linux چې دا هر څه مونږ سره as a file دی ملګرو، که مونږ اوس partition هم ترسره کول هغه as a file کې ترسره کړل. Disk or name like device SDA په هر ډیسک کې وبخښئ ملګرو لینکس کې چې د هر ډیسک ته نومونه هغه SDA یا HDB دا ډول هغه هر ډیسک نومونه وي. صحیح ده. partition or section of disk مثال SDA او SDA2 دا سره partition نیم د هر ډیسک په دې ډول سره partition. هلته د VMware په د ورچوال ماشین پر سره فرق کوي، هلته شاید خو دا ټول عموم کې هغې دا سټرکچر دا هلته راځي. To use a partition you must mount it. دې لپاره چې تاسو partition چې وکئ هغه استعمال کوئ تاسو لومړی هغه ماونټ کوو بیا هغې نه وروسته تاسو کولی شئ. partition مو ترسره کړل او جوړ مو کړل خو هغه چې ماونټ نه کوئ نو تاسو نشئ کولی هغه استفاده کوئ. فایل سیسټم decide how data is stored. فایل سیسټم مو وویلو د دې خاطر استعمالېږي چې ډیټا څنګه سټور کړي، ډیټا هارډ ډیسک سره کنټرولېږي. دا موږ سره چې و فایل سیسټم سره چې په دې باندې موږ د سټوریج مینجمنټ مربوطه کمانډ سو ملګرو دا موږ سره کمپلیټ ډیسک مینجمنټ لیکچر او کومه ستونزه وه او کوم سوال او تاسو کولی شئ موږ سره کمنټ کې پوښتنه خپل سوالونه هلته وچوئ موږ به یې تاسو ته ډېر ژر ځواب کوو. ملګرو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن باندې کلیک کړئ تر څو نوې ویډیوز اپلوډ کوو هغه تاسو ته په وخت رسیږي. الله فرمان.